بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم. د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون څلویشتم لوست کې نوري الې را شروع کړلې چې د نوري الې په لړۍ کې مو لومړی سترګه ولوستل او سترګه مو زده کړله. راځو نن د سترګې عیبونه وایو او همدارنګه د سترګې لیری او نږدې لیدل زده کوو چې سترګه یوه روغه سترګه لیری لیدلو اندازه یې څومره ده او همدارنګه د نږدې لیدلو اندازه یې څومره ده. لسم ټولګي فزیک مضمون پنځه څلویشتم لوست. لومړی موضوع مو د لیدو لیرې او نږدې فاصله ده. د لیدو لیرې او نږدې فاصلې څخه مو هدف دا دی چې یوه روغه سترګه یا هم هغه سترګه چې هغه روغه وي د هغې د نږدې لیدلو اندازه څومره ده او د لیرې لیدلو اندازه څومره ده. که چیرې دې ته راسو داسې ویلی سو چې د لیدو نږدې فاصله چې ده دا د لیدو تر ټولو نږدې فاصله له هغې فاصلې یا هم د هغې لنډې فاصلې څخه عبارت ده چې که هلته یو جسم وي سترګې کولی سي چې هغه په واضح ډول وګوري، خو که چیرې تر هغه ډېر نږدې سي نو دا سترګه بیا نسي کولی چې هغه جسم یا هم هغه شی په واضح ډول سره وویني. د دې لپاره موږ داسې ویلی سو چې د لیدو تر ټولو نږدې فاصله هغه فاصله ده په کومه کې چې موږ بې له دې چې سترګه پر ځان باندې فشار وارد کړي هغه شی په سمه توګه سره لیدلی سي. خو که چیرې دغه فاصله که چیرې دا البته د روغې سترګې لپاره دی، که چیرې یو سترګه په یو عیب باندې اخته وي نو دغه فاصله د دې لپاره زیاته او کم کېدلی سي. د روغو سترګو لپاره د تر ټولو نږدې فاصله چې ده هغه 25 سانتي متره ده. د روغو سترګو لپاره هغه تر ټولو نږدې فاصله چې ده هغه 2 سانتي متره ده، هغه 25 سانتي متره ده. معنا دا چې یوه روغه سترګه کولی سي چې یو شی تر 25 سانتي متره پورې نږدې وویني که د واضح وویني. که چیرې تر دې ډېر ورته نږدې سي نو نسي کولی چې دا شی په واضح ډول سره وویني. او د سترګې د لیرې لیدو فاصله چې ده هغه لایې تناهي ده. د لایې تناهي څخه مو هدف دا دی چې تر هره ځایه پورې چې یو سترګه کولی سي یو شی وویني دوی هغه وویني او په راحت ډول سره، یعنې کوم فشار پر سترګه باندې نه وي. د سترګې یعنې د لیرې لیدو فاصله چې ده هغه لایې تناهي ده. راځو د سترګې عیبونه وایو. د فزیک د لحاظه سترګه چې ده هغه 2 عیبونه لري. په داسې حال کې چې سترګه چې عیبونه زیات دي د سترګې، خو د فزیک د لحاظه د عدسیو د لحاظه د سترګې عیبونه چې دي هغه 2 ډوله دي. لومړی د نږدې لیدونکي سترګې دي چې دغه سترګې کولی سي چې یو شی د نږدې څخه په واضح ډول سره یا په سمه توګه سره وویني، خو لرې سترګې چې لرې شیان چې دي هغه په اسانه توګه سره یا په سمه توګه سره نسي لیدلی. په دغه ډول سترګې کې چې دې ته مایوپیا ناروغي ورته ویل کېږي، په دې ډول سترګو کې تصویر د شبکیې مخ ته جوړېږي. تاسو ګورئ دغه برخه چې وه دې برخې ته موږ څه ویلې وه؟ دې برخې ته موږ شبکیه ویلې وه. صحیح دی. اوس په دې ځای کې وګورئ دا د شبکیې اندازه سوله. د تصویر د شبکیې مخ ته جوړېږي. دلته دا چې کېږي پر شبکیه نه جوړېږي بلکې د شبکیې مخ ته جوړېږي. نو ځکه خو دغه سترګې ته نږدې لیدونکي سترګې وایي. هغه اجسام چې دوی ته نږدې وي په سمه توګه سره لیدلی سي، خو که چیرې اجسام لږ هم لرې سي دوی بیا هغه نسي کولی چې په سمه توګه سره یې وویني. د دې سترګو تداوي څنګه کېږي؟ دا چې موږ عدسیې ویلي دي او همدارنګه د عدسیو په لړۍ کې مو د سترګو عیبونه وویل. نو د دغه سترګو عیب چې دی دا په خپله په څه شي سره تداوي کېږي؟ د دې ډول سترګو لپاره عموما د مقعرو عدسیو څخه جوړې سوي عینکې کارول کېږي. د مقعر عدسیو څخه جوړې سوي عینکې کارول کېږي یا په عینکو کې مقعرې عدسیې څخه استفاده کېږي په دې خاطر چې مقعرې عدسیې د کومه خپله چې دغه عدسیه ده چې دا عموما په محدب شکل وي، په مایوپیا کې د دې شکل سره کم وي، محدب وي، دغه عدسیې سره مرسته کوي تر څو دغه مقعرې عدسیې د دغه محدبې عدسیې سره د سترګې مرسته کوي تر څو تصویر پر خپله پر شبکیه جوړ سي او هغه مشکل چې یوازې نږدې شیان لیدای سي او لرې شیان نسي لیدلی دغه مشکل له منځه ولاړ سي. دغه ناروغي عموما په ځوانانو کې رامنځته کېږي چې ځوانان کولی سي چې نږدې شیان په سمه توګه سره وویني خو لرې شیان دوی په اساني سره نسي لیدلی. دا د سترګو د عیبونو څخه د فزیک د لحاظه لومړنی عیب دی. راځو د سترګې دوهم عیب ته. د سترګې دوهم عیب عموما لرې لیدونکي سترګې دي چې دغه سترګې عموما لرې شیان خو په سمه ډول سره ویني خو نږدې شیان دوی په سم ډول سره نه ویني. په دې سترګو کې چې دې ته
هایپروپیا ناروغي هم ویل کېږي یا هایپراوپیا ناروغي هم ورته ویل کېږي چې دا هغه سترګې دي چې لیرې شیان په ښه ډول سره ویني مګر نږدې شیان په سمه توګه سره دوی نشي لیدلی په دې خاطر چې دلته د شیانو تصویر چې دی هغه د شبکیې شاته جوړیږي تاسو ګورئ دغه برخه مو ریټاینا یا هم چې ده شبکیه ده دا څه ده ریټاینا یا شبکیه ده تصویر عموما د شبکیې و شاته جوړیږي پر شبکیه نه جوړیږي تر څو موږ دا شیان سم ووینو چې د دې ډول سترګې چې دي په دې کې همیشه دغه عدسیه چې ده په کش ډول وي معنا د عدسیه سره کمې سره داسې کشش یې خوړلی وي یا هم په کش سوي حالت کې وي چې دا پر خپله په سترګه باندې ډېر فشار واردوي چې کېدلی سي چې سترګې درد یا هم ځینې نور علایم هم ورسره موجود وي چې عموما د دې د اصلاح لپاره یا د دې د تداوي لپاره موږ د محدبو عدسیو څخه استفاده کوو مثلا محدبې داسې عینکو څخه استفاده کوو چې په هغه کې محدبې عدسیې کار سوي وي تر څو دغه عدسیې د سترګې د عدسیې سره مرسته وکړي تر څو تصویر پر ریټاینا باندې جوړ سي نه د ریټاینا و مخته یا هم و شاته که چیرې دغه نارمل ویژن ته راسو یا هم و عادي لید ته راسو په عادي ډول سره تصویر چې دی روغې سترګې چې دی د دې تصویر پر ریټاینا جوړیږي تاسو ګورئ تصویر چیرې جوړ سوی دی پر ریټاینا جوړ سوی دی دغه ته ویل کېږي یوه روغه سترګه ویل کېږي خو په ناروغه سترګه کې یا هم په هغه سترګه کې چې هغه نږدې لیدل یوازې کولی سي تصویر د ریټاینا و مخته جوړیږي او هغه سترګې چې لیرې لیدل کولی سي تصویر د ریټاینا و شاته جوړیږي چې د دواړو لپاره د فزیک د لحاظه یو حل لاره شته چې په هغه کې محدبې او مقارې عدسیې کارول کېږي دا و د سترګو عیبونه او همدارنګه د سترګو د نږدې لیدلو اندازه او د لیرې لیدلو اندازه زموږ راتلونکی لوست به وي ضربین کیمرا او مایکروسکوپ په کوم سره چې به زموږ د لسم ټولګي نوري فزیک پای ته ورسیږي نه تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښې چارې